یوه ورځ شیطان د حرم د جومات په څنډه کې غلی ولاړ و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله په طواف باندې بوخت و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طواف نه فارغ شو نو ګوري چې شیطان په ډیر زیړ تښتېدلي رنګ او ناتوانه حالات کې یوې څنډې ته ولاړ دی. پوښتنه یې ځینې وکړه چې ای ملعونه ولې داسې لاچاره پیکه او رنځور یې؟ شیطان په ځواب کې ورته وویل ستا د امت له لاسه مې دا حال دی او ډیر کړېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما امت له تا سره څه کړي دي؟ شیطان وویل ای د الله رسوله ستا په امت کې څو نیک او غوره خویونه دي. ما ډیر کوښښ وکړ چې دا خویونه له دوی نه واخلم خو ونه توانېدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما د امت هغه کوم خویونه دي چې ته یې رنځور کړی یې؟ شیطان وویل هغه خویونه دا دي: اول، د هر کار په پیل کې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. دویم، کله چې یو بل وویني نو په یو بل سلام اچوي. دریم، د لیدو په وخت کې یو بل ته لاس ورکوي. څلورم، هر کار چې غواړي ترسره یې کړي انشاءالله ورته وایي. پنځم، له ګناه نه توبه وباسي. شپږم، کله چې ستا نوم اوري درود در باندې وایي. ګرانو مسلمانو خویندو او ورونو، دغه شپږ کارونه همیشه پر خپل ځان عملي کړي تر څو شیطان همداسې لاچاره پیکه او رنځور وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.